السلام علیکم مینوالو زما د شاتو نه خواږه ملګرو او د بادام د پستې د چنغوزو نه ګران ملګرو یو ځل بیا شهناز تاسو په خدمت کې حاضره ده د یو نوې انټرویو سره. اوس زه تاسو یو داسې آرټسټ سره ملاوم چې هغه به تاسو فلمونو کې بلیک اینډ وایټ نه والا تر اوسه پورې بے انتہا روپونو کې کتلی، هر قسم شکل کې هم کتلی یا هر قسم گیټ اپ کې هم کتلی یا اوس په هغوی تاسو اوریجنل گیټ اپ هم ګورئ او خامخا به یې ګورئ. هغه یو داسې زبردست انسان دی چې هغه په فلم کې خو کرکټر یې د ډېرې خطرناکې کوي او داسې یو ډېر شریف انسان دی. هغه انډسټري نه پس هغه لار پرېښوده او په دین طرف ته را روان شو. د دین په لاره باندې هغه اوس خپل محنت کوي. نو راځئ چې تاسو زه د هغوی سره ملاو کړم چې هغه تاسو ته پته ولګي چې څوک دی. نو یا به تاسو وایئ یا به راته زه ووایم. زه خیر دی زه به راته ووایم د هغه نوم دی څوک مې چې پېژني د هغه لپاره نعمت یم او څوک مې چې نه پېژني د هغه لپاره قیامت یم. ستا په سر پړو پنځه لکه روپۍ دا هم ورته اوبه خړې کړي دي. ما هغه پسې داسې ځناور لېږلي دي چې انسان د مرګ نه بچ کېدی شي خو هغه د هغې نه نشي بچ کېدی. نو بیا دا کاروبار نه لګېري شوه خو ملنګې خپل هر یو کار په نرتوب کوي په نرتوب. د قانون په کومه سمسید چې ما د خپل سمګلینګ دیګ پخولو هغه سمسید دا ماته کړه او زما په خېټه دې لته وواله. خو نه زما هم یو حصول دی دا چې ما ازاروي د چا ازار دی. نن به زه تاسو سره پخپله ځم او ګورم چې هغه جنۍ څنګه نه پیدا کېږي. نن به د هیبت خان د اسپو خاورې نام ہمیں گل ببو طاقت میں درہمبو امان غاڑی زمانہ شیطان ہم پتوبو. نام ہمیں گل ببو طاقت میں درہمبو. نمک حرام علیہم نمک حرام علیہم. دغه ستا قاتل سترګې خاص په زړه باندې ویشتل کا د ګولۍ څه جت نشته. یو نظر چې ته کتل کا کله چې ته ځوان وې نو تا ویل چې زه یو لاس کې یو ښځه ګډوم او په بل لاس کې بله ښځه. نن بوډا شوې او لاسو ته پړه سوې ما ته نصیحت زما اصلیت خو ټولې دنیا ته ښکاره دی ځکه چې ما د سپي بچي ټول عمر پیسې پسې غپلې دي. نن ما پیسه ولیده نو ته زما په منځ کې دیوال یو نصیحت یې کړی و نو ما ستا خفا ماته کړه او که نن مې بل نصیحت وکړو نو زه به ستا سټ مات کړم. د اولاد زړه فوج کاړي خو نن هر څه دروغ شو د اولاد زړه په مور او د مور زړه فوج کاړي. باقي دا راځي ستاسو سره شي نو مالته کا هغه ته ګټه ټلیفون وکړم نه بیا راشي چې یو سات تاسو دې تاسو په یو تاسو په ټول څه پتا نه کار ساتل. د ملازو هلکا د شمله دې ختم شاد پوښتو هلکا. ماشاءالله حسن و خیز دواړه پتا تمام دي. داسې ښکاري چې الله تعالی د ګرمیانو په چوټیانو کې جوړه کړي. دا بس خبرې مه کوه. ولې تاسو کې دا فرق نه صورتونه نه دي. صورت ته کوم صورت نه هغه حساب سره ورسېږي. دا تا پورې ډیپنډ
Estaba contando el suelo tuyo con la gala bubu suelo. आगे पीछे बोल दिल्ली मामूली डर गए आगे ना जब रखा के बागे ना खाट सूरत ना आगे ना गलत यो 2 लाख कम में 3 लाख कम में यो लाख कम में आगे ना बोला यानी अगर दर्जा वर्तू है तो अल्लाह भी कन वो मैंने तुम्हें बख्श दिए लेकिन तुम्हारे पास अकल नहीं तुम अभी जिंदगी दर्जात में लो तुमने तो दर्जे पकड़े तुमने दर्जात का मुकाम बोलते तुमने तो पता है तुमने दर्जों का मुकाम होती दर्जन पकड़ अभी जनक को तुम्हारे ठीक स्पष्ट उर्दू वाले काम का द्वारा मेहनत जाएगी ना हर यानी कुफर तोड़ने के शिर तोड़ने के कतर तोड़ने के सब चीज़ों ने खान के चावल के मुसलमान जनक बातें का पहला चीज़ें लेते हैं ऐसा देख वो यार नेमर जैसे कि तुम करना हमारा क्या करते हैं बाकी बाकी बोले ना नंबर 6 का करते हैं देना और दे वो उसका तो लुटी का तो ये रहता है यार तेरा तो का तो वो कैमरे में खोला है होगा ना उमा तो डॉक्टर का यार उनका दबा को देर को तक सरकारी में माता उस काम में लागू तो तुम है आपकी कब बनेगा क्या तो कैमरे में तो हमारी कभी कभी हां तो जब सरकारी में काम इतना मुश्किल है तो सुनिए मुझे तो सुना था मुझे लगा कि प्लान सब कुछ हो गया थी बता दाखिल मखून की और दाखिल तस्वीर की दाखिल जगह दाखिल मखून दाखिल फ्लो दाखिल सब कुछ फ्लो कोला वो फिर आखिर मानेंगे ना आखिर सिर माने आवाज़ से आखिर सिर माने हमारा आवाज़ से भी करना पड़ता है माने हमारा भी करता कुछ पैसे देना से याद करी तो सब सुबह से दिया तो इसको से किताब कुछ मेरा कुछ नहीं वो टावल ले टावल आने दे अब टावल को यार उसका रोल कर यार कैमरे में कोला ये कैमरे में से वाला इसके बाद ये करते जो अल्लाह बख्श देगा अल्लाह मान अंत की अल्लाह नाराज है तो जब जहन्नम तो खलबीसा तब जहन्नम वाला फरिश्ते बनाए बता दो कि अगर दाता तो बहुत बबू से लगता है आगे के जाता तो आपके लिए रहता खाना तो बदल में वाले तो खाने तुम रहे हो तो हमने को बुलाओ माता बोल दो नमाज से मर्द तुम कंचन बने रहते हो तुम कुल बबू करे जो कुल बबू है अगर कोई ताजी का कोई करते हो कभी भी तो है हम तो माते हो बुलाओ बल माता यो ख्वाम गुलाबो बल ख्वाम मताबो लानो तो नहीं जो कम करे तो बुलाओ मैं देखल को जो बबू के को मां तो तो मसौरा पे में को मां जो मसौरा पे को बता दो अब जो मिलन बता दो का कौन पकड़ा ना होना था दो मैं बता मैं बड़ी कोई दुनिया को बड़े टाइम को ये बड़ा बेखैर का हो गया ना तो तो मैं क्यों ना कर बजे तो जो माफी अंदर ये डायलॉग ये बजा रहा है हमारे जब आगे गाने के आगे ये तो वहां में दिलाबो और नामा में कोई बबो आगे आगे कोई आगे मौसम आगे चाहिए आगे था होने गया था बात बताया ना कौन बैठा मैंने जा कार्यक्रम अभी तंबूर बोले मार डाले मुंगा बेटा बुझारे सूरज सुना मुंगा याद हो मुंगा मक्का दे डाक पैसा भी याद हो दे हमारे देश के को तो वो तो सुन ना बोलो यार ठीक यार तो माटी जाने गाड़ी रवान नहीं हम आज चलती था जाओ सारे मैंने तो गाड़ी जमान तो उसका किसी खुले दे गवा और वे आगे रखा तो मैंने मसला तो गाड़ी का ना तो सीरो जुमा तो पूरा कर जाके के साथ आगे तो दुआ चला आगे सब तो सीरो दे के जेरा मैं से तो था सो आगे सर्टी करना ना आगे के खोजी मखुद सर वो तो जे आगे और बड़े तो बयान और बयान में ना जाति बोले तो सारे बोले बयान में पढ़ो अल्लाह अल्लाह रसूल नूर और कुरान
دې فلو چې نه کارو او دې فلو چې نو ټول خپل دې الله رسول هغه دې اخلاق د اخلاق تعلیم او تاسو فلو دې دا په خپل بیان کې خپل بیان او ټول ډول خبره دې مخکې د کتابو کې څه دا چې دغه باندې دې انسان له نورې له دې کې د تاسو مان سره د دې څه په نه لګا نه نه وی راځه حق دې سړي مړ ونه سړي ګورځي هغه سړي په تاسو سړي هغه تاسو دې کې نو خو دې هغه تاسو وایي نه مطلب تب تک دې ته راوځي هغه ټول څه تاسو مونږ تا حکم پر سر سترګو خودم را واوره پیزار کا دسرو دے خود اخبو دے او چا رشتیا ویلی دی چی اول با غلامی کے بیا با بادشاہی کے نستر کے روخانستا حسن بیشانستا خود دل کی کمال خود دل کی صورت اخلاص سے صورت الناس سے بھیا بس دین کی ناس کم ہے قل اعوذ برب الناس مالک الناس دایا دس سلوک داری دایا دا سلوک ضروری داری قل اللہ سمت آیات ساجا ورأيت الناس يدخلون في دين الله سبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا دام دا سوري دا نوز کے اکثر دا سورة اور سورت یادہ چیرے کوسر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر دا ټولنا کمر ټول ټولنا ورکوټ چلتا دا سب سے او بے قل اعوذ برب الناس قل اعوذ برب الفلق دا دعا کړه او دا سره په زدا یا دا ول نا بهتر فتایا نو دا دا یو کې سورت الناس سورت نو قل اعوذ برب الناس قل اعوذ برب الفلق اور اذا جاء نصر الله والفتح اور قل الله الصمد اور ان اعطيناك الكوثر das pinzeyat da pinzeyat ke da pinzeyat ke pinzeyat ke da to makhsus لا بهتر بس دا pinzeyat ke na do mustaqbil na fad takal ke jo da pinzeyat ke na da aksar har se da pinzeyat da ko yat ke na da ko do na fad ko pinzeyat da ko ye kana so ta do quran yadi ke na us तब यादी को आयत कुर्सी को यादी अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवा अल हय्युल क़य्यूम ला ताखुज़ुहु सिनतुन व ला नौम लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निहि यअलमु मा मा ख़ल्क़हुम व ला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्ज़ व ला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलीय्युल यानी दाद دكتور الرجوع دكتور يعني ما اسمه هو بس बात دون दबाने बता थोड़ा क्या दो कोशिश के दो मत नहीं आती वो जब मैं खुद दोनों के लाने में कोर वाला बीमार उन्होंने पे खबर बदी से बने शुक्र मुझे कोर वाला दूसरे काले बीमार हो गया बाकी बीमार हो गया और कैसे में पैर सो पूरा नेमर से वही गला के बुला दे वही नन सभाकार तो सपाते शो फिल्म چې لګیره نه مدره لا خو صرف یې راکېله ما په انټرویو کې مې نه مې دا کار باندې پرې خور چې زوی درا پاسه ما نه دې راکاږي نو کوئی مړه ماته مې کوئی تو هغه نو وخت درېلو او شاهد ته شاهد نو ارشاد وته ډېر خدو یا ډېر خو عزت دی ما په کار یو بیان نو راته څه مې تاسو وینم بیا په سینه باندې خلک نه تاسو څه شته د دې کومه په ژوند دی نو د دې وړه ګورا شي سړي معنا میرا اوسه ډاکټر هم پرې خو دا باندې کور ته لاړ مې دوی دا بچی ته کوي چې کور ته لاړ نو دا ته پوره ما په هغه دا بار سره چې کوم انټرویو ما کوله دا اوسه ته مې نه مسه مې سولې لا ما ته کتل ما انټرویو سره ما ته دې وځي نه لاړ چې بس ما نه چې پاتې باندې دې راکاږي نه ته ټول بچی خو له ټاپ بدمعشي ورا بلاد سو کوتري دي شي ورا ته کانه کې ته یو شي هغه یو پهلو یو ځل
او ته به هغې مخکې که په تلویزیون کې نو ته به ډېر سوچ ته په پبلک کې به وایې چې یا زه نه غواړم خو دا کهاني کې زه اوس دا کرکټر کوم یعنې دا ته شو ده چې زه نه غواړم یعنې یو پلار دی کې دا شي نه کېږي خو یو دا کهاني ده هغې کې دا مجبوري ده دا به شوکې tanto tú te puedes terminar aquí se termina एक्टिंग से था भैया gracias मापला दाल मैंने देखा फिल्म इंडस्ट्री की थी सर मैंने बस अपना ना खाई जगह डायरेक्टर के खाली टॉप थे और मैं फिल्म इंडस्ट्री के मैं शरीफ दिखता है जगह दागा नाटक का मैंने करे कि ये लोग शरीफ हो मैंने जगह पढ़ने बस से पढ़ने का कि कैमरे में खतारा भी डालो मैं माँ होते हो जरूरी है मैं से माता लगा जुक्षा मैं आगे से एक्सप्रेशन और कवर दे एक्सप्रेशन और तो जरूरी था तो मैं भी लानो मैं आगे भी रो और चुका मैं रोगा तो मैं आगे भी लाना वापस राजियो कनराजी खुदा खल्क ता खोल वारम ये समारोह मर्दे और ता समादा हुक्म खिलाफ बगावत को मंदे रंगीन पुख्तानी डीएसपी साहब दुश्मन चकल मखत राशि नो दस्ती लम्बा दे और इस जगह की कालाम की चाह खबर कोई कालाम की औखत बदल से बचे रहने लगा वो देवा से बच करे वो आगे भी देवा से ना तो वो आप जुल के हीरो का ताश रे इधर कभी लगा दिया वो देवा से बच करे वो बदल से बची रही da da so ka san ma ta yi da ma tun da zai yi roga mu amla ke ba ne masa da ne o ba da tayar ke re ma ayashtalu par sar de kar zama huzur gunangar yamadir qadar de fakar zama huzur gunangar yamadir qadar de fakar zama वाह खुदा सोजम न शकोले जिस जमा दा दुश्मन दा कोर मुआफिजा बा دومره خسته ګلوي چې ما نه معافي غواړې بس دومره راته ووایه چې کم ماشوم موږ را تختولی و د هغه په سر دې څومره پیسې اخیستې دي څه ته ته څه کې که نه هر څه کې کوه که نه خو دا ټول کارونه یې پسې پردې والا کارونه دې که په ځان نه شرمې ځان شرمې که نه دا خو ته د الله ناراضه کېږي الله وایي چې ته مطلب وایي چې ته دونه لکه چې ته یو ګناه کوې او بیا داسې ښکاره کوې اول خو تا ته پوه نه وي پکار و بیا کوې نو بیا پسې پرده وکړه که نه ته پسې پرده وکړې نو زه به په تا باندې پرده هم واچوم اصل شی دا دی او ته پرده نه ساتې نو بیا به ته مانه څنګه بیا ما ته چا دی یاره ته ما پرده واچو څنګه واچوم څنګه واچوم ته به پرده کې په ځان اوخ ته د خپل قد اندازه له ولګي کله چې هغه د غر په خوا کې تېرېږي اوس به پته لګي چې طالبې څوک دی او جابلی څوک دی خصم د پلارانو پلار یم زه هغه کار کوم کم چې زما مشرانو کړی دی ته نمک حرامه ستا پلار نمک حرامه ستا نیکه نمک حرامه او که نن زه نمک حرامه شم نو کم تنظر راپرېوتو غافل نه شي تا ته مړی یو شی دی قیامت کې یو شي تپوس کې تا ته بار سکے چې دا داسې دا داسې څه دوکه نشته څه نظر دوکه نشي ته نشته ایسم نشته اړې پوهه انداره چې معاف کول ولا تعالی ذات ته معاف کوي هغه یا که 100 یا 100 دغه دی معاف کول ولا هغه دی الله تعالی یو دغه دی کنه هغه په دنیا کې دغه یو دغه برکت هغه دنیا نعمت سے داخله متدغه وی کنه چې دادا شدا سے تاسو یاسمین خان څنګه قتل اند کنه څنګه لاره څنګه خزابه هغه ګناه نه او شهید نه څنګه خزابه تاسو په خپل وایي هغه ته خدای خو خلک وایي چې انډستری والا داسې دي هغه سره مزل هغه مثال خلکو لور سلوي خو د پسې روح کړی تاسو ټول په دې یاسمین څنګه خزابه تاسو ټول عمر کار کړی دی او شو چې دا کله مونږه خخ کړه مو تاړو چې دا یاسمین خان قبر هغه دوباسو چې قبر هم کده ودوخو نو اړه راغی چې دا هغه پوسټ مارټم دی وړه پوسټ مارټم د بیا سبا 10 بجې دا مونږ دروړه بیا هغه نه پس بیا دا سلوي خو دې پس دا مونږ به روح کړه پوسټ مارټم یې کولو ها روح کړه نو د خور نه خوشبین خاطه چې خور نه خوشبین خاطه دا تابوت ته پاس کې خو
او بیا دې پوسټ ماډرن چې کولو نو کم کس په سیاست کاږه بشو چې د دې پوسټ ماډرن نه شوي چا سره اخري باید ملاو شم که نه ما ته فضل خالق زه سوات نه را روان هلته پټرول پمپ ما تو یاسمین دې پمپ کې اوسېږم نه راغلم ما ګاډۍ راته لاړم پمپ ته ما ګاډۍ ولاړم سلام علیکم عارف چېرته یې ویې هغه نشته ما یاسمین چېرته دلته ما ورته یې نعمت راغلی یم سره هغه هلته هغې دلته ویې نعمت راغلی هغوی کښېنه زه کېناستم میں 19 منټو کې یو چوبړی حلال کو پراټه مې کړي هغه کنه کله آو نو هغه چوبړی وکړو دوه درې پراټې هغه کې دوه کسان بس ودو دې کې بس ماته आवाज وکړه موږ دیو مې هغه هغه ډوډۍ کې نو بس نو ماته غواړم نو حکومت ته جوړا شو نو ماته بدار نه خیره ماته نه ماته خبره کوم په دې سره ماته ته یو کار شو باقي قسم نه دا ودا ما ته وی او دې نشته کې ما ته یو خو روح کار شو نو راته نو ما ته خپل جوړ کړل چې ما کېنه مړ هغه ما د څه د تاسو به غلطه کار نو ما ته ځکه پیژنم ما ته نه پیژنم چې دا کارونه کوي دا نور دې تاسو لګي راغلی دا ما دا تاسو یو قبول دي دا انسان خپل ځنه خبره متقبل نه شهیده نشوه شهیده شو بې ګناه غالبه لاړه کنه د یاسمین غوندې ښځه د انډسټرۍ کې تاسو پیدا کولی چې قسم په خدای د زم یم چې هغه کمه وه یاسمین خان وه او زیات فکرونه تاسو هغې یو کار کړو هغه ته خو داسې نه ورکړي بینیفټ ورکړی تاسو ته دې څیز د علم نشته دې دوران کې دې دوران کې کوم مړه کېده که نه دې نه مخکې دی که نه پېښور کې د وړو هغه شارټېج راغلی او دې ډېرو خلکو ته وړو رسېدلي دا د هغې سیله وه ساجد ما ته کړه دا چاته بېنیفټ هسې نه میلاوېږي بلکل چاته تا ته یو ګناه میلاوېږي که نه ګناهونه ډېر دي ځکه یو داسې ګناه چې هغه بیا ګناه صغیره او هغه بیا هغه ډېره خطرناکې هغې کې بیا بخشش هم کفر کې هغه نه بیا هغه نشته کافر ته الله कि मैं तुम लोग के साथ बात ही नहीं करूँगा तुम लोग से मुँह पेड़ लूँगा क्या बात ही मुँह को ډېر ښه نه زه ویم د یاسمین باره کې به خلکو څومره هغه بوله څنګه لاړه څومره شهیده شوه څنګه خدای مرګ ورکړو هغې له خو بس یو څیز باندې زه خفه وم هغې باندې هغه هم جذباتي غونې وه هغه عارف هغه غلط شی پکې ولګو پیرو تو خود ددیو بدل اخلی استا بدل بسوک اخلی ستا سر تا بسوک جاری یما عیاش دلو پر سر دے کار زمان نو تخپل کار پسی راغلے آزادون لپارا یا ستا علاج پکار دے علاج نادان جنے پارنوریگی راغاڑی وزار ساڑ نکیگی راغاڑی وزار ساڑ نکیگی ولے چې قبرونو کې انسانان خخیږي زما غوندې شیطان نه 10 لک روپے ما ستا د سر قیمتي خېدې کروڑ دې رسولې نو دلته نه به ژوندی لاړه شي زما په لکۍ چې خپه ږدي نو بیا به زما خوله خامخا ستا طرف ته رااوړي الگ جانباز خان ڈپٹی سپرڈنٹ पुलिस बदर मुनीर सभी बदमाश जी मीना वालो दाओ नेमत सरहदी د سره موږ خبرې وکړې او ټولې د دین خبرې مو کړې خو هغې کې خامخا د فلم انډسټرۍ خبرې مو وې نو هغه د فلم انډسټرۍ په باره کې هم ډېرې خبرې وکړې او د دین هم ډېرې خوږې خبرې وکړې نو اوس زه او حکیم الله صاحب تاسو نه اجازت غواړو خو او رښتیا زما چینل ښکلا دا خامخا سبسکرایب کوئ لایک یې کوئ او شیر یې کوئ और हाँ पागा घंटे बांधे बा
ګوتم کېدی او که ایښې هم نه وي که نه نو چې نه هیر دنه نه شي خامخا به په ګنټۍ باندې ګوته ږدئ ډېره مننه جي ډېره شکریه د الله په امان